Attributes څه ته ویل کیږي؟ Attribute in React. In React, attributes are used to pass information, data, or properties to elements for components. These attributes resemble HTML attributes but are written in camel case and can also accept JavaScript expressions wrapped in braces. موضوع دا ده چې کله په React کې تاسو attributes اخلي دا same to same داسې لکه موږ چې په HTML کې attributes اخلو. خو دلته چې کوم attributes تاسو لیکئ دا به تاسو camel case کې لیکئ. HTML کې به موږ ټول په وړو لیکو لکه چې دوه ورډ او منځ کې به موږ هایفن ورکوو خو په React کې چې کله تاسو attributes لیکئ دا به تاسو camel case کې لیکئ دا به تاسو منځ کې هایفن او دا شان نه ورکوئ او په دې کې په HTML کې چې موږ صرف attribute د هغه ویلیو پاس کولای شو په دې کې موږ ډیر څه پاس کولای شو لکه په دې کې موږ JavaScript expression هم پاس کولای شو په دې کې variables هم پاس کولای شو د هغه ویلیوز هم پاس کولای شو موضوع باندې پوه شئ Types of attributes in React. By React the attributes types like HTML attributes. These are standard HTML attributes like class, ID, style, and src. دا د HTML هم هغه خپل attributes دي چې موږ په HTML کې استعمالو لکه class دی ID دی src دی href دا ټول موږ څه دي attributes دي React use these for rendering standard HTML elements. React دا د HTML د elements لپاره استعمالي څه لپاره استعمالي HTML elements لپاره استعمالي دویم ورپسې چې د موږ سره custom attributes دې ته موږ props هم وایو props نه مطلب زموږ properties دي For React components attributes are passed as props short for properties which can be any data type such as string, number, arrays, objects or even functions په دې موضوع باندې خیر سره ان شاء الله چې د بل کلاس کې تاسو کوو خو په الحال دومره یاد ساتئ چې custom attributes چې دي ته موږ props وایو او دا پر React کې د کمپوننټ لپاره استعمالېږي تر څو موږ کمپوننټ ته په دې کې سره ولیږو سره لیکلی شو دغه ډیټا ټایپس چې هر یو شی موږ را لیکلی شو لکه string را لیکلی شو نمبر را لیکلی شو array را لیکلی شو object را لیکلی شو او فنکشن هم پکې ور لیکلی شو موضوع باندې پوه شوې نو دا بیا د React خپل څه دي attributes دي ورپسې بیا standard HTML attributes مثال تاسو ته ګورئ لکه موږ لیکلی ID او دلته موږ مین ورکړی کلاس نیم موږ کنټینر ورکړی SRC موږ دا ورکړی alt موږ دا ورکړی دی په نوټ کې موږ ولیکلي چې in React class is written as class name to avoid conflict with JavaScript class keyword نو په React کې ما تاسو ته چې تاسو کله کلاس لیکئ نو کلاس باندې نه لیکئ کلاس نیم به لیکئ ځکه کلاس خپله د JavaScript یو کیورډ دی چې موږ د کلاس د ډیکلیریشن لپاره څه کوو استعمالوو Using JavaScript expressions in attribute. The JavaScript expression چې کله تاسو په attribute استعمالوي لکه تاسو ګوره SRC کې موږ د image path ورکوو کنه نو د image path ما ډایرکټ نه دی ورکړی دا ما په یو ویریبل کې سٹور کړی دی او ویریبل مې بیا دلته پاس کړی دی په React کې د attribute د لیکلو ویلډ طریقه هم دا ده چې تاسو به attribute او ویلیو ډایرکټ نه لیکئ अब تاسو په ویریبل کې شي ویریبل بیا تاسو څه کوئ دلته پاس کوئ Dynamic values are injected into attributes or text using brackets. کوم ډینامیک هغه ویلیوز ته چې بدلیدونکي وي ثابت نه وي کنه یو کنډیشن پر بیس بدلیږي دا چې کله موږ اټریبیوټ سره وړو نو څه استفاده کوو د دې قوسونو استفاده کوو ایونت اټریبیوټس تاسو پته ده کنه ان کلک ان ډیبل کلک ان ریډ کلک مطلب ان ماوس هوور دې شان ته ویل کیږي نو دا هم تاسو په React کې استعمالولای شئ خو دلته به تاسو حتمي ده چې دا به کیمل کیس کې لیکئ ساده HTML کې تاسو دا غوړو کې لیکي او غاټو کې څه مشکل نه ورګي په دې کې به تاسو دا camel case کې لیکي custom component attributes چې کوم props ما تاسو ته وي نو هغه بیا تاسو سره دا یو دی لکه ګوره موږ یو کارت دی یا یو کمپوننټ دی هغه ته یو ویلیو لیږل غواړو نو موږ بیا چیک کوو په خپله خوښه یو نوم ورکوو ویلیو پکې اچوو دا ویلیو هلته بیا موږ چیک کولی شو ترلاسه کولی شو important notice boolean attributes like checked disabled, read only, that's nor are handled differently in React. If their value is true, you can simply return the attribute name. بس څنګه چې موږ په HTML کې کوو کنه دا boolean attributes دي دلته چې کله دې ته ضرورت وي بس صرف نوم به لیکي لکه تاسو به لیکئ چې checked خلاص this about equal to true یا equal to false دا شان به تاسو سره نه لیکئ Special attributes کې مثال د خبرې لکه class دی موږ class name لیکو کنه دا special شو ځکه چې په خو عام موږ کلاس ولیکلو اوس React کې سپیشل شو ځکه چې کلاس نیم ته جوړ شو یا مثال د خبرې موږ چې فار اټریبیوټ ماخذ کنه لکه انپټ لیبل والو لیبل کې فار لیکو نو تاسو فار نشئ لیکلی تاسو بس لیکئ HTML فار ځکه فار خپله لوپ دی په JavaScript کې نو دا به تاسو څه لیکئ HTML فار به تاسو ورته لیکئ
دریم custom attribute. React allows custom attributes for elements if needed. کا د elements لپاره ضرورت وي تاسو ته ما ویلي او موږ custom attributes جوړولی شو په HTML کې. لکه موږ ډیټا لیکلو هایفن به ورکول په خپله خوښه به یو attribute موږ اغوستو لکه ډیټا ID یا ډیټا سورس. لکه دلته تاسو ګوره دا هم تاسو اخیستلی شئ. ډیټا انسټیټیوټ په دې کې ما AYEC اډ کړی دی. نو دا هم تاسو کولی شئ څه وکړئ په ریاکټ کې واخلئ. نو دا موږ سره overall د څه خبره ده د attributes. اوس راځو عملي ګورو چې مطلب دغه شیان موږ سره څنګه کار کوي. نو زه به راشم خپل ایډیټر ته او په ایډیټر کې به موږ څه وکړو له دې نه استفاده وکړو. نو په ایډیټر کې تاسو ګورئ زه چې دی په خپل مایبن اپ کې یم او په دې کې په SRC کې زه په اپس کې یم او دا اپ چې دی موږ چېرته راوړی دی په مین کې امپورټ کړی دی او مین به دغه ډیټا چې موږ څه لیکو هغه به انډیکس ته راوړي. انډیکس بیا موږ سره په براوزر کې شو کوي. نو زه راځم هلته اپ ته په اپ کې مثال د خبرې زه یو ایمیج اخلم یا مثال لمړی خو به راشم بس د ایمیج به والو. نو زه لیکم چې IMG ما ولیکو. نو دا SRC چې دی دا موږ سره سټنډرډ HTML اټریبیوټ دی. دا به تاسو سره راځي. په دې کې چې کله تاسو ویلیو پاس کولی شئ کول غواړئ نو مشکل نشته تاسو کولی شئ. لکه که چېرته زه راشم پبلیک کې موږ سره یو فایل دی د نجیب ډاټ PNG په نوم باندې. نو زه راځم لیکم چې نجیب ډاټ PNG دا چې کله ولیکم او هلته راشم نو تاسو به ګورئ چې هغه کس به دلته موږ سره راځي. ښه PNG نه JPEG ده نو د موږ سره راځي. صحیح ده. نو دا هغه ساده طریقه شوه. یا مثال که زه الټرنیټیو ټیکسټ پاس کوم هم کولی شم. لکه څنګه چې موږ لاریم اپس هم لرو که نه دغسې موږ پکس هم لرو. مثال که ستاسو آنلاین عکسونه په کار وي نو تاسو کولی شئ وکړئ پکس هم ورته ولیکئ. نو چې کله پکس هم فوټوز ولیکئ نو تاسو ته یو سیټ راځي او په دې کې موږ سره لینکونه وي. هغه لینک چې کله تاسو واشئ نو تاسو ته څه درکوي ډاینامیک ایمیجز درکوي. نو دا پریکټس کې چې دی ستاسو په کارېدلی شي. لکه دا یو لینک دی دا لینک به تاسو ډیز نه شي کړئ کاپي به یې کړئ. اوس که چېرته زه د دې له لارې ناکس راوړل غواړم نو بیا به موږ څه کوو دا به ختموو او دغه په ځای به دا پیسټ کوو. اوس که چېرته زه راشم نو دلته به موږ سره یو عکس شوي راغلی وي. که سفري ډوټ کوم نو دا عکس به دلته موږ سره چینج کېږي. فکر هم دی. نو دا موږ سره ډاینامیک ایمیجز دلته څه کوي راوړي. اوس او دلته تاسو د دې چې کوم لینک دی د آخر کې دا 200 او 300 چې ګورو دا د دې ویډیو هایډ دی. که تاسو دا کمولو ډېرول غواړئ کولی شئ. مثال زه لیکم چې 1500. اوس که زه راشم نو ګوره د دې ویډ چې دی هغه 1500 شو. او که زه راشم مثال دا زیات کړم ورته ولیکم چې 1500 نو دا هم تاسو نه کوالټي نه ښه دا تا ته ما هغه کس نه غټوي په دغه رنګ کې چې کوم مطلب په دې سیټ چې مکس هغه تاسو سره راوړي چې کوم یو وروړي نو خامخا چې کش کوالټي به مسله راځي نو موږ هغه پخوانی پرېږدو. دا ایکسټرا انفارمیشن ریاکټ پورې مربوط نه دی. هغه پروژه کې تاسو دې نه استفاده کولی شئ. صحیح ده. نو زما اوس هدف دا دی چې زه غواړم 4-15 عکسونه راوړم. نو زه به څه کوم دا مثال کاپي پیسټ کوم دې رقم ته. دا ما اول خو دا یو پرېږدم راځم دا الټ لیدیز نه ډیلیټوم او ډیلیټول نه وروسته راځم تاسو ته زه F12 کلیک کوم او F12 کلیک کول نور راځو کنسول ته. نو په کنسول کې موږ سره فلحال څه ایرر نشته. صحیح ده. خو تاسو باید څه وکړئ الټ ورکړئ. لکه که زه الټ ورکړم او په دې کې موږ مثال سبا کس کې څه مسله راځي یا څه نوره ستونزه راځي نو موږ ته پتې لکه زه فوټوز په ځای 2 ځله اس ورکوم نو بیا خو موږ سره دا کس نه راځي. نو دلته به موږ سره څه راځي ایرر راځي. ایرر دا وایي چې دا کوم لینک تا پاس کړی دا موږ سره اویلیبل نه دی. خو د یوزر ته پته نه لګي که نه چې مسله څه ده. نو د هغه لپاره بیا موږ څه پاس کوو الټ پاس کوو. نو موږ لیکو چې مثال د خبرې here is a picture. نو دا ما ولیکلو چې کله راشم دلته به موږ سره دا شی کېږي شو کېږي. نو لکه څنګه چې موږ په HTML کې کوو دلته هم موږ سره په JS6 هم سیم ټو سیم موضوع ده. اوس که چېرته زه 4-15 سره راوړل غواړم نو دې طریقې سره موږ کولی شو څه وکړو راوړو. یوازې ویډیو هایډ کې ګوتې وښئ نو څه مشکل نشته. لکه دا 200 دا به زه 250 وکړم دا به زه 300 وکړم مثال د خبرې. دلته به زه راشم 350 به یې کړو نو موږ سره به دا عکسونه بدل راځي. نو دې طریقې سره به تاسو دا راشي. اوس موضوع دا ده چې دې رقم ته تاسو چې کله عکسونه پاس کوئ نو موږ دا دې رقم ته نه پاس کوو. د هغه لپاره باید موږ څه کوو یو ویریبل اخلو. لکه زه راځم لیکم چې لیټ او په لیټ کې لیکم چې موږ سره IMG1 دی او دا چې کوم موږ سره لینک دی دا به موږ دې نه کټ کوو او چېرته به سټور کوو IMG1 کې به سټور کوو. دا مې دې نه دغسې راواخیستو کټ مې کړو راغلم دلته او دلته مې سټور کړو. ورپسې مثال راځم IMG2 ده موږ سره نو دا دې نه لرې کوم لیکم چې IMG2 کې ورته لیکم چې 250. دا زه مثال د خبرې دریم ده نو 300 لیکم. بس دا 3 عکسه ما واخیستو. دا که زه استعمالول غواړم نو دا نور لرې کوم دلته راځو چون موږ سره دا ویریبل دی که نه نو موږ به څه استعمالوو دلته به راځو او قوسونه به اچو په دې کې لیکم چې موږ سره IMG1 راوړه.
دلته وایم چې 2 راوړه او دلته وایم چې 3 راوړه سیف کومه او چې کله راشي نو دا به موږ سره دلته راشي. صحیح ده؟ نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ. عموما چې تاسو کله ویریبل اټریبیوټس لیکئ او بیا تاسو سره د کوم ویلیو هغه ډېر زیات وي نو تاسو کولی شئ هغه ویریبل کې سټور کړئ او دلته شیپ دی انجکټ کړئ نو تاسو سره به دلته راځي. نو دا موږ سره د څه خبره شوه؟ د اټریبیوټ خبره شوه. مثال د خبرې کدي ته زه سټایل ورکول غواړم نو د هغه لپاره ما تاسو ته ویلي چې د کلاس په ځای به موږ څه استعمالوو؟ کلاس نیم به استعمالوو. نو دلته چې کله تاسو هم هر یو شي د سټایل ورکوئ نو تاسو به څه لیکئ؟ کلاس به نه لیکئ، تاسو به ورته کلاس نیم لیکئ. نور ویلیو که تاسو دې نه راوړئ که ویریبل نه، دا خو څه کلاسز دي نو دې لپاره څه ضرورت نه چې تاسو ویریبل واخلئ او ویلیو ویریبل کې واچوئ بیا دلته چې کړئ راوړئ. نو دا موږ سره د ویریبلز او دغه د اټریبیوټس خبره ده. نو چې هر یو اټریبیوټ ته کله ضرورت و تاسو په دې شکل کولی شئ دلته شي وکړئ پاس یې کړئ. صحیح ده له خیره؟ ځینې شیان خو مونږ تیوري کې وویل خو هغه به له خیر سره بیا بل کلاس کې عملي تاسو ته راځي چې کله مونږ کمپوننټ سره پراپس وایو. نو دلته مطلب دا چې تاسو اټریبیوټس لیکلی شئ او د اټریبیوټس لیکلو بیا کوم طریقه دغه مونږ سره دا یو دی. څه پوښتنه خو نشته؟